دوی خپله ښځه بچي مور پلار کلي ولس دغه هر څه یې پرېښي دي اور صرف اور صرف د دې ملک په خاطر خپله هم رزق روان دی. To all of those countries where the Pakistani people are working, please help them, stand with them. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته لګي چې د دې لاک ډاون تقریبا 2 میاشتو نه زیات وشو، بلکې 2 میاشتو ته خبره ورنږدې ده. نو په ټوله نړۍ کې چې کم ملکونه کم خلک هغه د دې د لاسه ځپلي شوي دي، په دغه کې یو زموږ مسافر روریان دي. مسافر روریان کم چې په بهر ملکونو کې دي، که هغه په دوبۍ کې دي، که هغه په سعودیه کې دي، که هغه په ایران کې دي، که هغه په عراق کې دي، او که په نورو کوم ملکونو کې دي، که په قطر کې دي، که په بحرین کې دي، موږ ته تقریبا د دغه ټولو ملکونو نه کالز راغلل. کم چې زموږ دغه روریان دي، کم چې هلته د مصیبت سره مخ دي، کم ژوند چې نن سبا د ډېرو ستونزو نه ډک دی. نو یقین مو شه زما چې کوم دغه روریان دي د دې د حالات ما ته ډېره ښه پته ده، ځکه چې یو کس هلته د 10 کالو نه 20 کالو نه او هغې بس دومره هغه ژوند تېرو چې څه به یې ګټله به یې دلته رالیږل او بس دلته به یې په خپل خاندان ساتل. اوس د لاکډاون نه پس هلته ژوند ډېر ګران شو، په سعودیه کې، په دوبۍ کې، په دغه نورو ملکونو کې. ما ته زما د دې عراق نه یو ورور وایس میسیج کړو، نو یې موږ دلته نم د شپې ځای شته نم د ورځې ځای شته او ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دی. نو د الله دپاره صرف دومره وکړئ چې زموږ د آواز اوچت کړي. زما وروریانو مسافرو، موږ ستاسو په غم کې پوره شریک یو، خو زموږ په لاسو کې هېڅ نشته. موږ به صرف دومره کوو انشاءالله تعالی ستاسو آواز چې کوم دی دا به رسو. زه د خپلې صوبې د وزیر اعلی صاحب ته دا خواست کوم او دې سره سره کوم چې زموږ په ګورنمنټ کې پښتانه وزیران دي، MNAs دي، که هغه شهریار صاحب دی، که هغه علي محمد صاحب دی، چې کوم هم دغه وزیران دي، نو د الله د رضا دپاره زموږ چې کوم د پښتونخوا دا پښتانه دي سپیشلی دا په بهر ملکونو کې دي، نو دې دپاره آواز اوچت کړي، ځکه دا هغه خلک دي چې دوی خپل هر څه بایللی دي. زموږ خپل مرور مسافر دی په بهر ملک کې دی، نو دغې خلکو د ژوند هغه بهترین وخت چې کوم هغه دوی بهر تیر کړ. دوی خپله ښځه بچي مور پلار کلي ولس دغه هر څه یې پرېښي دي اور صرف اور صرف د دې ملک په خاطر خپله هم رزق روان دی. خو زه ویم د هغې چې کومه ګټه ده نو هغه زموږ د دې ملک ګټه ده. نو د الله د رضا دپاره زه به خپل حکومت ته دا خواست کوم چې د دغې خلکو د دې دپاره دی په دې بهر ملکونو کې آواز اوچت کړي. د دغې ځای چې کوم امبیسیز دي هلته د خپل نمایندګان ولیږي او دوی سره ودرېږي، ځکه چې په دې ډېر سخت وخت دی. اوس سبا نه بل سبا اختر دی، نو ما ته دا پته ده چې د دغې خلکو اختر نشته، د دغې خلکو د ښځې بچو اختر نشته، د مور پلار اختر نشته. د هغې وجه دا ده چې هغې سره کوم څو هغې په دې 2 میاشتې کې خرج کړل، باقي ورسره هلته پیسې شته نه، نو دلته به هغې اختر څه وکړي. نو دغه مې خواست دی دغې خلکو ته او د حکومت سره سره دا زه قدرمنو زه تاسو ته هم دا خواست کوم، کوم چې په دنیا کې شتمن خلک دي نو هغه د دې مسافرو سره ودرېږي. بل زما چې کوم مسافر روریان دي، مونږ ګوره مونږ ستاسو روریان یو، مونږ ستاسو دپاره لګیا یو. انشاءالله تعالی ستاسو چې کومې مسلې دي، ستاسو د بچو مسلې دي، ستاسو د مور پلار مسلې دي، دا زموږ خپلې مسلې دي. نو انشاءالله ستاسو چې د 10 نه 5000 پورې یا داسې لږې څومره منډه تړله وي ابه موږ د خپل چینل نه کوو. او انشاءالله تعالی زما داسې وروڼه خویندې دي چې هغه په دې نورو بهر ملکونو کې دي، هغې به تاسو سره خامخا ودرېږي، ځکه چې دا وخت کم دی دا په ټولو خلکو دا ډېر سخت وخت دی. نو موږ به انشاءالله تعالی موږ به تاسو سره ولاړو. ما له عربي نه راځي چې زه ستاسو دپاره کوم د سعودي عرب حکومت دی یا د UAE حکومت دی یا د قطر حکومت دی هغې ته په عربیه کې خواست وکړم، خو زه به صرف دا مره ووایم چې کوم دغه ګورنمنټس دي، Kingdom of UAE, the Kingdom of Saudi Arab, in all of those countries where the Pakistani people are working, I will request them that please help them, come to your embassies, order to your embassies and stand with the people of Pakistan. You know, those people, they have lost their each and everything. They have working in your country since 10 years, since 20 years.
Now I can understand that today is the most worst time in the history. I can understand, but please, the people who are working in your countries, these are your own people. They are spending their life for you people. Think about their children, think about their father and mothers, think about their families. They are spending, I can say that they are spending in a very bad condition. They are in a very bad condition here in Pakistan and Pakhtunkhwa. So I will request to all of those countries where the Pakistani people are working, please help them, stand with them for the sake of Allah. قدرمنو مونږ به ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې تاسو سره ودرېږو او ستاسو د دې اواز اوچتولو دپاره څه مونږ نه کېږي به ضرور کوو ان شاء الله تعالی. او زه خپل ګورنمنټ ته دا وایم چې که چېرې زمونږ په تلو کېږي، که مونږ چېرته امبیسي ته لیږي، که مونږ چېرته بل هر قسم نه هیلپ مونږ نه اخلي، نو ان شاء الله تعالی مونږ به په خپله خرچه درځو او ستاسو سره چې څه منډه تړله کېږي دا به مونږ ضرور کوو. د دغې دعا سره چې الله پاک دې زمونږ د ټولو چې کومې ستونزې دي دا دې هوارې کړي.